سلامونه و نیکې هیلې پام وکړئ و بیړني خبرو ته. د افغانستان په ختیځ کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د پرله پسې زورورې ځمکې د زلزلې له امله درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې تر دې مهاله د کونړ ولایت په نورګل، څوکۍ، وټپور، ماڼوګي او چپې درې ولسوالیو کې د تېرې شپې زلزلې له کبله تر اوسه شاوخوا 250 تنه شهیدان شوي او 1500 نور ټپیان دي. چارواکي زیاتوي چې دغه شمېرې وروستۍ نه دي، ځکه په لرو پرتو سیمو کې د مرستې ډلې لا هم په لاره دي او ځینې لارې د غره ښویېدنې له امله تړل شوي دي. په ورته وخت کې د لغمان چارواکي وایي د یاد زلزلې له امله په دې ولایت کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي چې ډېره یې ښځې دي. په ننګرهار او نورستان کې هم د زلزلې ټکانونه هېر شوي، خو د اوښتو زیانونو په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. بل لوري ته سیمه ییزې سرچینې بیا د مرژوب له شمېره زرګونه کسان یادوي. ویل کېږي دغه زلزله د افغانستان سربیره د ګاونډیو هیوادونو په ځینو برخو کې هم حس شوې ده. د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې دا زلزله د ریختر په کچه 6 درجې ښودلې ده.